محترم د دوه نفره ګوند مشر فهیم پښتون وردګ صاحب په خیر راغلی لایف خپرونه ته. مننه، ژوندی دې وي. تر هر څه دمخه تاسې ته، ستاسو ټولو ګډونوالو ته، بیا د اباسین او مارګلۍ نه تامو پورې د بشپړې پښتونخوا، د بشپړ افغانستان درنو عزتمندو خپلواک صاحب تاسو سره په غیرتي شاوخوا کې اواز د دردېدلو هیله مو دا ده چې کله کړېدلو به وشي ان سکامبسو سکامپانو پښتنو افغانانو ورونو سم خویندو ته غږېږه سکمبس د ممبس زړه دې کومې پرېږده درانه سمه پښتو وایه پښتو دې ټوله سلامونه روشن وړاندې مولا. کوم. وعلیکم سلام. څه د فلسفه مو وایه دلته لایف کې کم وخت هغه ټول ته په سکمبس او په بمبس باندې تېر کې. که وخت نه در کو بیا وایه ما ته وخت نه راکړې. دا نو کومه خبره ده؟ سکمبس او ممبس او سکمپانو دا چی شی سو؟ پښتو دې بیړه غرقه کړله، نوې ډکشنري دې موږ ته راوویستله. مه کوه دا شی که نابل دې چېرته د هغه نه ښکاري لکه څیاښ کړی یې. کیسه څه ده؟ د صبریو کیسه کې دا د صبریو کې د 3 ورځو نه وحشي ملیشو د سفریاک د امریکا د روزل شوي ملیشې کمپاینیانو له یو مخه په کلیو باندې شروع کړی، ماشوم، سپین سرې، بوډا، ځوان، زوړ ټول له طرفه په شهادت رسوي. ثبوتونه هر څه موږ سره دي. یو دویمه خبره دا ده، مزدوري رسنۍ، د امریکا روزل شوي رسنۍ، د امریکا زیره خواره رسنۍ په دغه ټولو وحشتونو باندې خاموشه ده. حتی یو رسنۍ یو ټویټ هم نه ده کړی. لیکن بالمقابل که دغه بیا همدغه خلک سرې ټوپۍ په سر کوي، فهیم صاحب ښه غوږ ونیسه، د لر او د بر خبرې کوي، ښځه او نر ګډېږي، الله هې منظور هو منظور هې، هغه پښتون ده. لیکن دغلته دا د ما ورور، د ما خوسوال، د ما قنداری، د ما هلمندی، د ده وینې ستویږي، کور یې ورانېږي، په شهادت رسېږي، نه یې هغه غږ پورته کوو. دا بې ضمیره خو یاسې م وژني. اوس نو ته دا راته ووایه چې تا سره اسناد شته دي؟ ځکه زه خبر نه لرم څومره خلک په شهادت رسېدلي دي، څومره ورانی شوی، څومره ظلم شوی، څومره اووه کسان کسه د یوه کورنۍ په شهادت رسېدلي، 3 ورځو نه عملیات دي، تر 40 زیات کورونه یې نړولي دي، خلک یې مهاجر کړي دي په سوونو باندې. دا د چا خبره؟ څوک چې له کوره وځي بس مرمۍ به په دې تندي باندې د دې اشغالګرو خوري، د دې ظالمانو به خوري. دا خو ډیره دردونکې ده واقعا چې د پنټاګون او د ناټو د یرغلګرو پوځونو او د هغوی د غلامانو د جپپیو چنګیزي ځناورو وحشتونو دا پیښې نه یې پیل دی او نه به یې دا آخري وي. دا چې له بده مرغه تاسې خپله ووایي چې دلته هیڅ رسنۍ په دې بحث نه دی کړی، زه هیڅ خبر نه لرم. ځکه چې سړی خبر ونه لري، یو خو د دې کلیو خلکو حتی نه ویډیوګانې اچولي دي، زما خو اکاونټونه پاڼې ټولې همدغه پنټاګونو، سی آی ای او د هغو ډنپغو پمپغو شمپغ جبهپي ځناور رپورټ کړي، ټول حقیقت چې وایي بندیږي. زه د خپل اړخه او د خپل د موږ د غورځنګ له اړخه دغه وحشت یو ستر وحشي فرعوني جنایت په کچه غندم، محکوموم یې، او د کورنیو د هغو شهیدانو ځورېدلو کړېدلو کورنیو سره د همدردۍ اعلان ترڅنګ په دوی غږ کومه چې دغسې لکه د جانې خیلو د بنو د جانې خیلو د دغو شهیدانو تابوتونه راوړئ او هلته یې کېږدئ. میډیا یو تلیفون هم چې تاسو سره وي، هغه یوه تلیفون باندې هم تاسې کولی شئ چې ویډیو یې دنیا ته خپره کړئ تر څو موږ د دغو شهیدانو وردګ صاحب د تا خبره قطع کوم. دا ته چې کوم وایې چې د شهیدانو تابوتونه راوړئ، دا په قندوز کې شوي دي، په هرات کې شوي دي، په خوست کې تر 10 وارو زیات شوي، په لوګر کې شوي، په کابل کې شوي، په ننګرهار کې شوي. په ټولو نتیجه یې څه شی ده؟ د مړو د شهیدانو توهین ولې وکړو؟ په دې رقم باندې
دا خو کوم کار نه ده چې هغه دې وژني او ته په تابوت کې ورته وړه چې دا دې ولې وژلی ده. دا خو که کاره ګوره په قندوز کې همدغه خلک چې خپل د شهیدانو تابوتونه یې وړي لاس یې ورته نور شهیدان که. غزني کې عین کار وشو، تابوتان یې ولایت ته ویوړه، دې ځناورو دې د امریکا روزل شوي وحشیانو پې باندې شروع کړه، ته 9 لاس یې نور ورته شهیدان کړه. لوګر کې په خوست کې دغه کمپاینیانو چې هر وخت جنایت کړی دا اجازه تا ته نه درکوي. حتی خپل د شهیدانو جنازه و کې بیرته جنازې درته بمباري. په دغه ننګرهار کې 4 ورونه چې د اشرف غني دپاره کمپاین کوه، نن نه 2 کاله مخکې همدغه ظالمانو وویشتل، ویې وژل، هغوی جنازې د ولایت مخ ته ویوړې، بیرته یې 3 نور ورته ونه ویشتل. دا خو دا په دې نه کېږي، دا حل لار نه ده. ورداک صاحب سر 2 دقیقې چې ګوره ورداک صاحب قاري صاحب د دغه منطقې پوره حال، پوره راپور، پوره هر څه هغه لري. دا به درته وایي وروسته له هغه نه که کوم سوال دې درلوده مهرباني. قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شه. دغه د همدردۍ او غمشریکۍ پیغام هغه به درته اجازه درکو، 1 دقیقه اجازه درکو، ته خو وخت لرې. قاري صاحب ته به هغه وکړو چې انټرنېټ یې کمزوری ده. قاري صاحب خیر راغلی. قاري صاحب سعید خوستی. قاري صاحب سعید خوستی زمونږ غږ اورې؟ زه خو زما غږ تاسې نه لرئ؟ اوس د غږ لرو، مایک د بند و. قاري صاحب د دغه د خوست د کمپاین وحشیانو په وحشت باندې کوم اسناد تر سره وي، کوم راپور در سره وي، هغه دغوی ته د شهیدانو تعداد فهیم ورداک صاحب پوښتنه وکړه، څومره کورونه وران شوي، عملیات کله شروع شوي. دی وایي زه ناخبره یم. دغسې میډیا موږ ناخبره پرېښي یو. قاري صاحب په خوست ولایت کې مبین صاحب په خوست ولایت کې پرون بیګا 11 بجې عملیات شروع شوي دي. پرون ټوله ورځ هم دوام درلود، نن ورځ هم دوام درلود، بیګا شپه هم دوام درلود. دغه عملیات چې دي دا د KPF په نوم امریکایي ملیشې دي چې د امریکایانو له لوري د CIA له لوري مستقیما تجهیز شوي دي، تمویلیږي. هغوی لخوا وسلې تجهیزات ورکړل شوي دي او ټولو خوست میشتو ته معلومه ده چې دغه امریکایي ملیشې چې دي دا د مرکزي حکومت یا د کابل ادارې یا د خوست ولایتي ادارې تر واک او کنټرول لاندې نه دي، نه دوی په عملیاتو خبرېږي. د CIA جنرالان چې دي افسران هغه دوی ته مستقیما قماندو ورکوي او دوی ځي او خلک وژني، کلي ورانوي، کورونه ورانوي، د خلکو عامه شتمنۍ لوټي، عامه شتمنۍ د منځه وړي. دا پرون ورځ هم او نن ورځ هم په دې سیمه کې عملیات روان دي. دغه عملیاتو کې 2 ښځې، 1 ماشوم او 15 تنه عام کلیوال په شهادت رسېدلي دي او 3 ماشومان ټپیان دي، ځکه دوی د هوانونه ولي، دا کلیو ته هوانونه شړي، هوانونه ولي. ځینې سیمې دغه منطقې چې دا ساحې اکثره د مجاهدینو د نفوذ ساحې دي، نو دوی یو عجیبه ډول عملیات کوي چې د عامو خلکو کورونه او کلي په توپو، په هوانونو او په توپونو ولي. د شهیدانو انځورونه خو خپاره شول، په ټویټر کې هم خپاره شول، په نورو د واټساپونو کې هم خپاره شول. یوه خبره دا ده چې د موږ په تېرو 20 کلونو کې تجربه هم دا ده چې لکه تاسو یادونه وکوله چې تابوتونو کې مړي اچول، بیا مظاهرې کول، بیا دا د کوم درد دوا نه ده او نه په دې سره کوم درد دوا کېږي، نه په دې 20 کلونو کې دې شي ګټه وکړه. یوازې ګټه چې کړې ده هغه د دغې ملیشو، د دغې امریکایانو، د دغې اشغالګرو سره په توپک او په وسله او په موټر بم او په انفجار باندې دوی سره مقابله کول دي. دا یوازینۍ لار ده. دغه لار چې مړي په تابوت کې واچوه، دا په نړۍ کې په هیڅ هیواد کې ګټه نه ده کړې او نه ګټه کولی شي. او دغه سیستم چې ده هم دا په خپله لویدیځوالو راوړی ده. د لویدیځوالو پالیسي او د دغه اشغالګرو پالیسي هم دا ده چې مسلمان باید یوازې مظاهرې وکړلی شي، مسلمان باید یوازې چیغې د زنده‌باد او مرده‌باد ووهلی شي، مسلمان باید یوازې په خوله شعارونه وویلی شي، په خوله خبرې بدرګه کړي، په عمل کې باید څه ونه کوي. د مسلمان د لاس نه تاسې وسله واخلئ، هغې ته په لاس کې د مظاهرې کوتک ورکوئ،
په هغې ته په لاس کې په خوله باندې چیغې ورکوي، د مردباد او زنده‌باد چیغه ورکوي. دا د ملت کوم درد نشي دوا کولی. د دغې اشغالګرو، د دغې وحشي جنایتکارو ملیشو په مقابل کې جهاد، وسله راخیستل، د دوی وژل او په اشد مرګ سره د دوی مړه کول، دا بهترین علاج ده او دا یوازینۍ لار ده. اشغالګر امریکایان چې نن دې ځای ته رارسېدلي دي چې تښتې دي د هېواد نه، په نن او سبا کې دي، دا په مظاهرو نه دي تښتېدلي، دا د مړو او د تابوتونو په وړلو نه دي تښتېدلي، دا د وسلې په زور تښتي او د وسلې په زور دې حالت ته رسېدلي دي. او همدا وسله ده چې د دې ملت او د مسلمانانو عزت او ناموس په پرې ساتل کېږي. پاتې شو دا چې امریکایانو دغه ملیشو دا اولینی وار نه ده چې دوی دغه ډول وحشت کوي. دوی په خوست ولایت کې خوستمیشتو ته بهتره معلومه ده دغه امریکایي ملیشې چې دي د دوی دپاره دوی تعلیم هم نه لري، د تعلیم کچه هم نشته. دا په منطقه کې په خوست کې چرسیان، پوډریان، شرابیان، زانیان او لوتیان د بدعمله انسانان راټول کړي دي په کلی قوم کې چې چېرته بدفعله بدعمله انسان ده هغه په کې پی ایف او په ضرباتي او کمپاین کې ده، هغه د کمپاین په ملیشو کې عسکر ده. او تر ټولو نادره دا چې دغه هغه چې دي دا ملیشې د امریکایانو زیاتره تعداد بوتلي د ځان سره، دا خلک بوتل د فامیلیونو د کورنیو سره، او د کوم معیار د بویولو هغه کوم تعلیمي کچه هم نه ده. یوازې په شپنیو چاپو عملیاتو کې ظلم او وحشت ده. کوم عسکر چې په شپنیو چاپو کې ډېر ظلم کړی ده، خلک یې وژلي دي، وحشت یې کړی ده، د امریکایانو هر امر ته یې پرته له چون چاره لبیک ویلی ده، هغه معیار ده او هغه سړی کمیاب ده، هغه سړی امریکا ته لیږل کېږي. ځکه دا خلک چې امریکا ته دوی هلته بوځي، هلته دغه د بلیک واټر کمپنۍ سره دا خلک یو ځای کېږي، ځکه دا خلک نه کوم دین پېژني، نه کومې پوله پېژني، نه انساني کرامت پېژني، نه کوم اخلاقي پولې پېژني. دا بیخي د ځناورو د ځنګل د ځناورو په څېر وحشیان تربیه شوي دي. دوی ته چې د دوی بادار امر کوي، که خپل د پلار امر ورته وکړي د خپل پلار دې ووژنه هغه هم وژني، که ورته ووایي چې د خپل ورور غوښه دې په خوله وخوره هغه هم خوري. یعنی دا داسې په وحشت سره د انګریزانو روزلي دي، CIA موږ ته وروزل. دا خلک راتلونکی خو د دوی په افغانستان کې نشته. دا خلک اوس پرته د تعلیمي معیار نه یا د تعلیمي کچې نه یا د کوم بل معیار په اساس د امریکا ته نه بیول کېږي. یوازې معیار دا ده چې کوم د دې ملیشې چې کوم په شپنیو چاپو هغه کې چا ډېر وحشت کړی وي، چا ډېر خلک وژلي وي، ډېر ظلم یې کړی وي، هغه سړی بیا دوی ځان سره بیایي امریکا ته. قدرمن شه قاری صاحب، الله پاک مو عزت وکړه. وردک صاحب مهرباني وکړه که څه پوښتنه لري چې بیا نور ملګرو ته وخت ورکړو. ما پوښتنه نه درلوده، ډېر زیاته مننه. ما پیغام درلود، زما پیغام د کورنیو ته غمځپلو ته همدغه دی. تاسو خپل پیغام لرئ، دا ستاسې حق دی، خپل پیغام ور ورسوئ، په هره طریقه یې رسوئ. زموږ پیغام د کورنیو ته همدغه دی چې دغه د کوم وحشت و ظلم چې شوی د دو انځورونه د دو حقیقتونه ټولې دنیا ته ورسوئ او راځئ چې عدالت وغواړو، بس بله لاره نشته. فهیم وردک صاحب دغه انځورونه له کوم طریقه ورسوي، هغه لار که موږ ته وښیه. فهیم وردک صاحب انځور خو یو دانه د ماشوم انځور 10 دقیقې مخکې موږ په رسنیو خپور که ID راته ختمه کړله. څنګه انځور خپروي؟ نن خو هر دنیا میډیا ټوله د دوی په لاس کې ده، هر څه در سره کوي. که دغه بل ورور ته شاهین صاحب ډاکټر صاحب مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. که د بل نوبت شاهین صاحب نوبت مبین صاحب السلام علیکم ورحمت الله وفادار نوبت وفادار صاحب محترم مایک خلاص کړئ. او چې مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه. مبین صاحب د شاهین صاحب سره خو ما مرکې کېږي او ما ډېر کوشش کوم چې زه تاسو سره وغږېږم. مهرباني وکړه. هغه شو زه د پیښې نه خبر نه یم چې دا پیښه سوې ده او الله دې وکړي دا دروغ وخیږي. دروغ وخیږي و د ښه خبر خو نه ده که نه، که ښه خبر ده نو خو دروغ موږ خو دلته نه یو راغلي چې موږ وایو چې دا ښه خبر ده. کار د قاري صاحب درته وویلې رسنۍ خو هسې ګونګ دي، دروغ به نو چې یو څوک دې وژلی هغه بیا څنګه دروغ خیږي، یو ماشوم دې په شهادت رسولی څنګه دروغ خیږي.
ګوره داسې مبینه داسې هیڅ کله نه کېږي چې زه ته ما پسې راځي او ته ډایرکټ ما په نښه کې او ما وولې نو ما سره شاوخوا نه هیڅ کله نه کېږي. لکه د کابل ګوډاګۍ اداره او دغه امریکایي ملیشې دا کار نه کوي. ما څه درته ویلې چې ډایرکټ یو کس نشي ټارګټ کولی. د کابل امریکایي ملیشې دا کار نه کوي. تاسو دا کار نه ده کړی. زما پرېږده زه تا نه د خوست پوښتنه کوم. دغه کار په خوست کې امریکایي روزل شویو ملیشو نه ده کړی. خو ما څه درته ویلې چې تا څه راته ویلې نه ده کړی او د نه جواب راکړه. ما ګوره په دا نننی خبر ما پرېږده دغه خبره دروغ ده که رښتیا ده ما او تا خپلو کې سره لانجه نه کوو. نو چې ته خبر نه یې چېرته لایف ته راغلی چېرته راغلی خو ورشه ته اول ته خو زه درته وایم چې ته خبر نه یې نو د ما خبره ولې نه منې د ما ولې نه منې. ته ناست په پاکستان کې زه په ته چېرته ناست یې ته چېرته ناست یې ودرېږه ته چېرته ناست یې ته ما څه کوې زه شاهین صاحب ته معلوم یم چې لندن کې دی دای لندن کې دی کامره دې ولګوه نه ته شرمېږې نه چې ته په خپله په لندن کې ناست یې ما ته وایې پاکستان کې ښه ته شرمېږې نه ته په خپله چېرته یو څوک دې چاته ووایي ګوره دا خبره نه زه درته د خوستوالو دغه وحشت دا کړی د امریکایي ملیشو که نه ده کړی دغه خبره ده. ما په نیوز نه ده لیدلی. نو کوم نیوز باندې په کوم نیوز باندې په نیوز باندې د اریانا سعید لیدلی ده ګوره د تا د سره تا د خولې سره اوس ما تا ته څه ویلي دي د رسول الله اوس ما تا ته څه ویلي هغه دې لیدلی ده که نه ما اوس رنګ دی ورکسه سوسیال خوره ما خو تا ته څه غلطه خبر نه ده کړې په دغه نیوز دغه ده ګوره دا کنځلې دې ولې وکړلې د څه شي دا کنځلې دې ولې وکړلې ما نه دي کړي د ما دا چا وکړ بل کسو درته ویې کړلې ښه بل کسو ولې ما نه دي کړي ما غږ ته خو پېژنې که نه پېژنم خو تا وکړلې دا تا په دا بوینه خوله باندې وکړه ما درته ویلې چې د تا ته په لندن کې غټ سوی ته سوسیالو تښتېدلی ته دغه وحشت باندې ته وایې چې دا دروغ ده او تا په نیوز قاري صاحب محترم مهرباني وکړه اخر ما ته ما درته ویلې اریانا سعید دې لیدلی که نه اخر دې ما او خور مورم یاده کړه ولې نو د دوی خلکو نه ګیله په کار نه ده دا خلک چې دا د په افغاني ټولنه کې نه دي ستر شوي په افغاني ټولنې سره د دوی اخلاق د دوی خویونه اړخ نه لګوي. یو څوک چې د خپل افغان مرګ ته دلایل تراشي یو څوک چې د خپل افغان وژلو ربړولو ته چې د امریکایي د انګریز د اشغالګر په لاس په شهادت رسېدلی دی هغې ته دی دلایل تراشي نو دی کې به انسانیت افغانیت اسلامیت اخلاق څه وي او دا د نن ورځې خبره ده هم نه تېر 20 کلونه د امریکایي مزدورانو په دې تېر شول په تیرو 20 کلونو کې دغه امریکایي پروپاګنډچیانو دغه مزدورو اجیرو رسنیو په همدې تیر کړل چې چېرته به کوم افغان وژل شوی و د امریکایانو په ډرون د امریکایانو په برید د امریکایانو په چاپه به وژل شوی و دوی به هغې ته دلایل تراشل د خپل افغان وینې ته به دلایل تراشل د یو افغان وینه به توی شوی و د یو افغان کور به وران شوی و او یو افغان ټول فامیل به ختم شوی و کور فامیل هر څه به د خاورو سره خاوري و دغه امریکایي ګوډاګي دغه امریکایي مزدور به د امریکایانو دغه وحشت ته هم پرتوک جوړولو دغه وحشت ته به هم دلایل تراشلو دا خلک ذهنا او فکرا دومره پریوتي دي دومره لویدلي دي دومره دوی په اخلاقی لحاظ په ذهني لحاظ لویدلي دي چې حتی سره کافر هم دومره نه دي لویدلي په سره کافرو کې دومره رحم شته په دوی کې نشته په سرو انګریزانو کې دومره رحم شته خو په دوی کې نشته انګریزان موږ تاسې ولیدل انګریزان چې د امریکایان اروپایان دغه استرالیویان دا ټول چې هلته لاړل خپلو وطنونو ته دومره یو څوک خو پیدا شو چې د افغانانو د وژلو پوښتنه یې ترې وکوله هغه نمایشي محکمې خو دوی ته دایرې شوې دوی ته خو نمایشي محکمې جوړې شوې په هغه نمایشي محکمو کې خو دوی یو څه ناڅه غږ خې راپورته شو چې دی بېګناه افغانان وژلي دي افغانستان ته تللی و بېګناه افغانان یې وژلي دي خو دغه امریکایي ګوډاګیان د هغه امریکایانو د اروپایانو هغه د سرو کافرو نه هم پریوتي دي د هغوی نه هم د ملت سخت دشمنان دي
دوی تر اوسه پورې هم د امریکایانو د اشغالګرو د وژلو دپاره دلایل تراشي او تر اوسه پورې هم امریکایان او اشغالګر د افغانانو په وژلو کې مبرا بولي. او دا د نن ورځې خبره نه ده، دا د 13 کلن جریان ده. همدا رسنۍ دي چې امریکایانو په دوی خرچه کړې ده، امریکایانو دوی تمویل کړي دي، امریکایانو په دوی مصارف کړي دي. د امریکایانو د اشغالګرو دپاره لاسته راوړنه بله کومه یوه ده؟ دلته دوی شی کړي دي خو هېڅ شی هم نه دي کړي، مات شول، تلفات ور واوښتل، ژوند دلته نشي تېرولی. یوازې یوه لاسته راوړنه چې دوی لري او دوی د ساتلو دپاره کوشش کوي، دا اوس هم کوششونه د همدې دپاره روان دي. دوی نه دي غني په کیسه کې دي، نه د ټامي محب په کیسه کې دي، د هېچا په کیسه کې هم امریکایان نه دي. امریکایان یوازې د دغې بې شرمه پروپاګنډچیانو په کیسه کې دي. دغه رسنۍ چې دوی موږ ته روزلي دي، دغه نسل چې دوی موږ ته روزلی ده، دا په زړه سخت نسل، دا سخت ضمیره نسل، دا هغه نسل چې د افغان وینه بې ارزښته بولي، د انګریز وینه دوی ته قیمتي ده، د اشغالګر امریکایي وینه دوی ته قیمتي ده، خو د افغان وینه بې ارزښته بولي. د افغان هغه افغان چې د امریکایي او د اشغالګر په توپ او ټانک وژل کیږي، هغې وینه هدر ده د دوی په نیز باندې. دا د دوی لاسته راوړنه ده، دا رسنۍ د دوی لاسته راوړنې دي. چېرته په یوه چاودنه کې ښځه ووژل شي، هغې ښځې د یوې کلمې دپاره ټوله ورځ رسنۍ لګیا وي. هغه ښځه په چاودنه کې وژل شوي، طالب ته منسوبېږي. خو همدا کافر، همدغه اشغالګر چې دوی ته تنخوا ورکوي، که د دوی په بمبار کې، د دوی په چاپه کې، د دوی په وحشت کې بسته فامیل د منځه لاړ شي، دوی بیا چوپه خوله وي، دوی بیا هیڅ نه وایي. ځکه دوی ته دا تنخوا په همدې ورکول کېږي چې ته به چپه خوله یې، زما د ظلم، وحشت، بربریت په مقابل کې به ته چپه خوله یې، ته به هیڅ هم نه وایي. په همدې دوی ته تنخوا ورکول کېږي. همدا د دوی لاسته راوړنه ده، د دې ته دوی لاسته راوړنه وایي. قدرمن قاري صاحب محترم، نو رسنۍ نه قاري صاحب ګیله موږ ځکه کوو چې دوی رسنۍ حجت ګرځوي چې په خوست کې وحشت رسنۍ نه ده راخیستی، زابل کې کورونه وران کړه رسنۍ نه ده راخیستی، د قندوز په مدرسې کې 200 طالبان د استجمیب شهادت ورسول، واړه ماشومان رسنۍ نه ده راخیستی. دوی ته به رسنۍ راخلي، بیا به دوی مني. دی په خپله په لندن کې ناستمانه پوښتنه کوي چې ته په پاکستان کې، دی په لندن کې سوسیال خوري، کلبسي خوري، پیمپرې د خلکو پاکوي، ماته د پاکستان پیغور راکوي. نو دوی د کله لندن خو دوی خپل پادري او مدري مملکت بولي، خپله خاوره یې بولي. د لندن او د امریکا دپاره دلته په لکونه افغانان دوی وژلي دي. په څرګنده په ډېر افتخار غاښ کوي چې زه د نیویارک او واشنګټن او د پاریس او د لندن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم. نو دته کله دا شرم ښکاري، کله دته دا پیغور ښکاري چې زه په لندن کې، په امریکا کې، په اروپا کې ناست دي، د هغې ځای نه د افغانانو د وینو سره د بېباکۍ چیغې وهي. قدرمن شي، بل ما تا ته کومه غلطه خبره هم نه وه کړې وفادار صاحب. ما درته ویلې د خوست وحشت مې په رسنیو نه ده لیدلی. ما درته ویلې اریانا سعید دې لیدلی که نه، د تا بیا د ما ګیرې سره ګیرې ته د ما تا خور او مور کنځلي وکړو. یو سړی چې ګیره خوري هغه به هر څه کوي. ما خور تا ته څه ویلې، مور مې تا ته څه ویلې، تا کړې ده د تا له میکراپون نه کنځا وشوله. ده دې نه وي کړې وروره. ګوره تا چې نه ده کړې، که تا کنځا نه ده کړې، دا تا په څنګ کې چې چا کنځا وکړه، دا چا چې کنځا وکړه، د دغه دا کنځا ستا د میکروفون نه وکوله، ستا له طریقه یې وکوله. د دې سړي ته ووایه چې ستا کورنۍ تربیه څه ډول ده، تا ته مور او پلار څه تربیه درکړې ده، هغه ته ووایه، دا چا چې کنځا وکړه هغې ته ووایه. اریانا سعید خو د ملي اردو ته دغسې سلامیانې ورته کولې. اریانا سعید ته د هغه نوم څنګه نه اخلې؟ هغه ته خو د غني ملا کوپوي د سولې مډالونه ورکوي، د سولې سفیره یې ټاکي. ای تاسو ښځه د امریکا د غلامانو غیمه، ای د روسیانو سپیانو. آفرین مه قطع کوه شاهین صاحب، مه قطع کوه. دغه د امریکا غلامانو مسموم شو.
مبین صاحب زه شاهین صاحب ته معلوم یم ولاکه چې ته ماته کنځاوم کې ولاکه زه دا اوس دې وکړه دا بلم تا راوستی دا بلم تا راوستی دا اوس په قسم خدای ما کړه مېلمه یي په لا اله الا الله چې مېلمه ده او بد یې وکړه مېلمه دې تا د ښځې تر مخ داسې کنځلې کوي د خدای لپاره نو څنګه تا په کور کې پرېښی ده څنګه ځان ته پښتون وایې نه جرا یم شاهین صاحب ته معلومات ستا دی ما بېغمه اوسه څو سړی تا د ما نه بیخي وکیل مدافع جوړ کړی چاره خبر وکړې شاهین صاحب ته معلومه ده شاهین صاحب ته معلومه ده تا خو د ما کور لیدلی وای د کامره دې ولګوه چې خلک دې وویني چې بله ورځ به وایي چې والا شکلونه مې یو رقم دي کامره دې ولګه خو ما لیدلی چې خلک دې وویني ما خو بله ورځ درته ولګوله که نه خو کامره دې ولګه د مبین صاحب سره دغه بحث نه تېر شه ورکې ما ته معلوم وي ما ته هېڅ معلوم نه وي تا ته معلوم ده ما ته معلوم ده خدای مه خوار نه که بس دا ښه دې بل ته م څه ویلي دي دا امریکایي دا ده بیسونه دوی ساتي امریکایانو ته بیسونو ته زنانه دوی ورولي غلامانې مونږ یو مونږ امریکایان د خپل ځان د وژلو دپاره راوستي دي قراردادونه دوی ورسره کوي چې پاتې شه پرون د جرمني هېواد ته دوی شین څراغ وښوده چې آفرین پاتې شئ نور هم وخت وغځوئ غلامانې مونږ یو چغې دوی ورته وایي د واشنګټن ساتونکي غلامانې مونږ آفرین مو په دغه منطق باندې شه آفرین مو په دغه استدلال باندې شه چې امریکایان وځي له افغانستان نه چغې تاسو وهئ فریاد تاسو کوئ شور او شرابه تاسو شروع کړی ده غلامانې مونږ یو عجیبه غلامي نه ده غلامي زه کوم وژنې ما او ډالر پرې باندې تا اخلي موضوع پرې همدغه موضوع ده د خور او مور کنځلې کې همدغه موضوع ده جاسوسان یې روزلي دي دلته چې پې زور راشي بیا لندن او اروپا ته منډه کړي همدغه موضوع ده دلته په وحشت سترګې پټوي د یو مظلوم د غږ اوچتولو دپاره راغلی هېڅ چاته مې څه نه دي ویلي خور او مور مې یادېږي ګناه مې څه شی ده رسنۍ خو یې نه یادوي دا ظالمان خو یې نه یادوي ما ولې نه ورته پرېږدي جرم مې څه ده چاته مې بد رد ویلي دي چا کور ته ورغلی یم د هغه ټوټه ټوټه شهیدانو فریاد کوم دلته ولې مې خور او مور ستایل کېږي د همدې دپاره ستایل کېږي چې دا غږ پورته نه کړي دا حقیقت ونه وایي یو منټ په وردګ صاحب نوبت ما دی یو منټ وردګ صاحب نوبت ما دی یو منټ قسم در سره مهرباني وکړئ ما خلاص کړئ وغږېږئ په داسې وکړو چې په همدې به پرېږدو درځي دوستانو غږ دې قطع راځي مهرباني وغږېږئ تاسو څنګه د غږ الله دې وکړي چې ټول ته د صحت په جامو کې یاست دا موضوع نه به تیر شو اصلي موضوع ته به راشو او دغه مبین صاحب احساساتي شو د دې احساسات رښتیا خبره ده چې قابل د وړ دي دا مبین صاحب احساساتي هغه ورونه شول چې کنځلې وکړه مبین ریښه درته یم دلې مبین ورسره غږېږي موږ تاسو خبرې کوو غټ غټ سړي یو تحصیلات هم کړي دي که نور هېڅ شي دغه تلیفون هم په لاس کې څه ناڅه وي په میډیا باندې د خور مور نه د ما دلته ناستې دي نه د تا نه د قاري صاحب موږ د تاسو سره غواړو چې نظر شریک په دغه باندې چې ولې رسانۍ د یوه غلې د یوه ډمې غږ پورته کوي او په وطن باندې سم څه اشغال خو څه کوي دغه سپي روزلي دي خلک داړي خلک وژني موږ دغه وایو چې ما وژنئ د خدای روی ته وګورئ د الله روی ته وګورئ ما کوئ دا کار په دغه کې د موږ خویندو میندو ته کنځلې کوي ولې بالکل زه به ووایم د ټولو نه مخکې په موضوع چې دغه شهیدانو ته دې الله جنت فردوس ورکړي زخمیانو ته عجله صفا غواړم د الله تعالی نه او کورنیو ته دې الله صبر جمیل ورکړي غږ هم خطه ډېره بده پېښه شوې ده خو مشکل د شټاینس